څوک چې درې کاره کوي سیده به جنت ته ځي. آسان کارونه دي درې، خو مونږ ته مشکل دي. یو کار هغې کې اکل حلال چې د ده رزق حلال رزق حلال نوڼی حلال چې ګېډې ته ځي، حرام نوڼی نه، اکل حلال رزق حلال. ستا د وجود نه پې خوله وبهیږي، ته کسب وکې، ته ستړی شي، دا اکل حلال دی. دا خو اکل حلال نه دی که نه، چې موبایل ته ناسي په موبایل باندې لیږي او دنده ایسې ته ناسي او مازدیګر وایي وایي 20,000 روپۍ مې وګټلې. دا اکل حلال دی، دا اکل حلال دی. په موبایل به لیږي او ګیم به کوي او مازدیګر له مې 20,000 روپۍ وګټلې، بل به هلته ناسي وي 20,000 ما بیلي. دا اکل حلال نه دی، دا جواری ده. دا صفا ستره قمار دی، قمار.